अलैका सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल-मुत्तकीन। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन। वबिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल इलैना रसूलन अरबिय्या अमीनन सादिक़न मुसद्दिक़न हाशिमिय्या मकीयन मदनियन कुरैशिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका स्वलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल-मुत्तकीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस अल्लामा मोहम्मद रियाज साहिब, अल्लामा उमर बादशाह साहिब, अल्लामा मोहम्मद इकरामुल्लाह साहिब व दीगर उलमाए किराम, गुलाम यूसुफ हमदर्द साहिब, खालिद शाह साहिब, औददी कमाल खान के लिए दोस्ती उनको पुख्तनो नंगियालो मशरानो कशरानो बिलखुसूस हाजी अर्जुमन साहिब
لری او نزدین راغلی درنو ملمنو بالخصوص سید رویدار شاہ صاحب، مولا کریم جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ مدعا محبت د دواړو جهانو د خوشحالی سبب وګرځو او رب کریم دی په زمونږ او ستاسو نه داسې رضا شي چې بیا کلم ناراضه نشي. زه په دې موقع باندې حاجی ارزمن صاحب ته او د هغوی بچو ته او د هغوی خاندان ته مبارکبادي پیش کوم چې یو ځل بیا په دې سیمه کې د عقاید و جهان د محبت آواز ولګېده او په دې ورانو ویجاړو باندې لارو باندې دا خلک دې محفل ته حاضر شوی دی. دا زمون ایمان دی چې په دې به الله زمون ډېرې کشالي اوارې کی، ډېر مشکلات به په الله زمونږ او ستاسو آسان کی. کم دې پوری چې د دې میاشتې تعلق ته نو په دې میاشت کې الله جل جلاله داسې انعام په دې کائنات باندې کړی دی چې هغه انعام ته یو انعام نه رسی، هغه دولت ته یو دولت نه رسی، هغه انسان ته یو انسان نه رسی. بلا تشبیه ثم و ثم څنګه چې د الہ العالمین جل جلاله په الوهیت کې مثال نشتا، په تنهایی کې مثال نشتا، په خالقیت کې مثال نشتا، امدغه رنگی په مخلوق کې د عقاید و جهان د نبوت او د رسالت مثال نشتا. اللہ جل جلالہ په خالقیت کې بے مثل دے او زمونږ استاذ عظیم پیغمبر په مخلوق کې بے مثل دے. کائنات حسن ته حیران دے، عرش او فرش چې جب کو لو کی او دا قید و جہان حمد و ثنا شروع کی، دا سے بے و نستائی لکا سنگ چه رب خپل محبوب ستائی لے دی. سبحان اللہ. دا سے حسن بے بیان نکی لکا سنگ چه رب لعزال لخپل محبوب حسن ستائی لے دی. زما استاز رو دا دا چا پا دست قدرت کے دے آواز رانغه دا زما استا په دې زړه کې د حضور د محبت شاه چولې دی خو په باندې ګران دی کنه محبوب دی کنه زما چې د دنیا په ټولو دولتونو بسړې دومره فخر اونکی سمرا فخر چې دا قید و جهان امتی له په حضور پکار دے او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذات اقدس د دواړو جهانو سامان دے، ام په دې دنیا کې او په عالم آخرت کې هم په عالم برزخ کې نه خپل امت تنها پرېښې دی د انسان په ماضی کې نه په حال کې خپل امت پرېښې دی او نه په مستقبل کې خپل امت پرېږي دی. قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ فرمائی
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ندے محمد رسول اللہ د زید بن حارث پلار ندے د زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار ندے عقائد و جہان زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تد ڈیری منی نبچے ویلیو علماء دلتا یو نقطہ بیانی چند محمد رسول اللہ مبارک تاسو کی د چا د پلار پشان ندے ٹک دے داغ بی بیان بس تاسو مہندی وی لیکن محمد رسول اللہ د زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار ندے علماء دلتا یو نقطہ بیانی پلار چی خفشین اولاد تخیری کئی اولاد باندی وحل کئی اولاد تستغس پوری وئی اولاد آکئی دخبل مال نے محروم کئی دا مدینی منوری جانان حق عظیم پیغمبر دے ساسو دا پلارانو پشان ندے چی اولاد تخیریو کی دا خود عمر عظیم پیغمبر دے چی دا طائف خلق تے دعاگانی کڑی دی نو دا مدینی منوری دا جانان تاجدار حرم امتیان بسنگ دا دعان پاتشی سبحان اللہ وائے حضور مبارک شاہ تخیری آواز رانا گئے نیدی کڑی پا تاریخ کے داس انسان تاسو کتلے دی چی پا کلی راشو خلق کے پکانو خوک کی او بیا اگا کلی تا دعا کی چی یا اللہ دی کلی لخیر ورکا نو چی دی طرف تا سوچو گنتا تا با یو انسان پا نظر رازی شاگا دا حضور ذات تے او زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی حضور مبارک پا دا غورر دیر زیاد خوک شیویو دیر زیاد خوک شیویو تاریخ پہ تر اسا پوری جاڑی اسا پوری دا تاریخ پانے دا اگلی کلچے کئی نو کی تاریخ و تجاڑی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چے کلے زمان حضور پہ دے تیگو باندی خوک او ما دا طائف دا دی کسون رو بستو نو حضور مبارک ما تو فرمائی چے زیدہ زو خود خلق و دیر زیاد خوک کم دیر خوب کم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے ما حضور خواہ قسم لو غیر کی میدان تسم لو سرور کونین چشمان اقدس چشمان مقدس ادمرا خیستا چشمانو چاگبا کلوش و رانا بشو پا کائنات کی و پاگا چشمانو بچی بانا را خوارشن تور تیار بشوا دا حضور حقا رخصار چی پاگے بزلف را خوارش پی تابویل دا سبوگمی مخیل اوریا زیر آگے او چی دا غزلفان بے پشاوارول نو دا عرش نبے فرشتے سلامی لرات للی اگا سپین رخصار دا سرور کونین پوینو رنگ شو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چکل دا مدینی منور جانان زما پغی قسم لاستلو سرور کونین دا مدینی منور دا جانان پا مخ مبارک خولیر آلی
زه پوه شوم چې جبریل علیه السلام راغی چې دا قید جهان مخ مبارک به په جمی کې خوله کېده صحابه کرام فرمایي د حضور مبارک په ذات به چې وحی راتله نو یو پهچان به یې ده مخ به خولې راتلې او دا قید جهان د ذات مبارک به خوله شو قربان د حضور د خولې نشم ام سلیم رضی الله تعالی عنها دا سلیم نه دی دا سلیم دی موږ تاسو پښتو کې بل ته سلیم سلیم وایو کنه دا اصل کې سلیم دی دا د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مور دا او د ابو طلحه بیبی دا او حضرت انس رضی الله تعالی عنہ څوک دی لس کال د سرور کونین خدمت کړي دي لس کال مسلسل دا قید جهان پیزار ګرځولې دي ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مدینه منورې د جانان د خلوص اس قسم کی تن دی پریخي سبحان الله ځان سره به په بوتل کې جمع کوي د مدینه منورې جانان په اورز را بیدار شلو را وشلو ام سلیم دا قید جهان د تندینه داخله روچته کړي وي او په شیشه کې اچولې حضور مبارک چشمانو غړول ام سلیم سکه وی محبوب استاد خولې مبارک ځان سره تبرک د پاره کېدم د حضور صلوات و سلام د خولې مبارک نه بده مشک و عنبر بوی خطه سبحان الله یو صحابي د مدینه منورې د جانان دربار راغې یا رسول الله زما بچي ودیږي زما د لور واده دې د بچي را لګلې ما چې لاړ شمال د مدینه منورې د جانان د دربار نه خوشبو وروړه سرور کونین د مدینه منورې جانان و تو فرمل یو خالی شیشه وروړه یو خالی بوتل وروړه صحابي خالی بوتل وروړو د مدینه منورې جانان انګلی مبارکی بربند کی د سرور کونین وجود مبارک باندې بخول ډیر رات للا تاجدار حرم د خپل بدن نخولی را واخستلی صحابی دوی دای حساب چیت جو چې دا پسان باندې لګئی صحابی شکل د مدینه منورې د جانان د ذات مبارک نخولی روړلی او داغه بچي پسان باندې لګولي پټوله محل کې بداغي صحابي د کور نو خوشبو روانه وا یاد د زلفو یاد د زلفو خوشبوئی دا یاد د اترو پچین لام بلی دینا لگے اخلاص سر سبحان اللہ کمی زنان چی د مدینی منوری د جانان خولی مبارکی پزان لگولے ترسلور سو کالو پوری بچی داغی پا خاندان کی داغی پا اولاد کے معشوم پیدا کے دلو لو دا ہر بچی نبے دا مشک و عنبر خوشبو خطلا شیخ عبدالحق محدثی دہلوی رحمہ اللہ فرمائی دے صحابوں کیوں صحابی دے داغه سلور بی بیانې وي سو بی بیانې وي سلور بی بیانې وي عرب خوشبو ډېره خوښوي عرب خوشبو ډېره خوښوي متوجه شئ
نو هر بیبي به کوشش دا کو چې زه په ځان ښایسته خوشبو لګوم چې خاوند ما نه رضا وي. په خبره پوهېږې؟ هر بیبي به کوشش کو چې زه خوشبو لګوم چې خاوند ما نه رضا وي. کور به د خوشبویو ډکو چې صحابي به کور ته راغی. بالغ لري کوي چې صحابي به کور ته راغی، دوی مبارک اوبه راواخیستلې او په دې مخ پې راواچولې، بس د ده نه به خوشبو روانه شوه. د ده نه به جي خوشبو به زیاتېده ټول کور به د خوشبویۍ ډک شه. بیبیانې ورته وایي څه مسله ده ته چې کله ځان لون کې ستا نه خوشبو روانه شي. څه مسله ده ته چې کله ځان لون کې ستا نه خوشبو روانه شي. هغه ته جواب کې وویل چې په ما باندې به کله کله په ګرمۍ موسم کې دانې راختې په بدن باندې. هغه چیچک دانې خو پېژنئ که نه؟ دا په ما باندې دانې راختې. یو ورځ زه د دانو د لاسه پریشان شومه، د مدینې منورې د جانان دربار لرالم، سرور کونین ته مې درخواست کړ یا رسول الله دا نو خفه کړی یم پریشانه کړی. حضور مبارک وفرمیل صحابي کمیس لرې کا، صحابي کمیس لرې کا. عقایدو جان خپلې لاړې مبارک کې راواخیستې او په دې لاسونو یې ومږلې. صحابي فرمایي ما ته عقایدو جان په بدن لاس راخ کړ، دانې خو ختمې شوې، بدن نه خوشبو را روانه شوه. دانې خو ختمې شوې اخو بیا راونه ختې. د هغې نه بعد صحابي وایي چې کله به په ما باندې اوبه ولګېدې نو د عقایدو جهان د لاړو مبارک خوشبو به زما نه روانه شوه. آی هاي څه لوی شان والا نبی دی، لوی شان والا نبی دی، لوی شان والا نبی دی. آواز را نغے لوی شان والا نبی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حضور زما پخے کے پر رخسار مبارک خلیل عالی لگا لاربات مدینی منوری جانان لا بیدار شلو. جبریل علیہ السلام راغے، جبریل علیہ السلام عرض گئی یا رسول اللہ دے مولا کریم رالی گلے رب فرمائی محبوبہ تو خود طائف دے خلق کو ډیر خفا کی ډیری خوک کی ډیری خفا کی ډیری خوک کی. رب فرمائی چې محبوبہ ته د دې طائف نه روزه، زه به د طائف دا غرونه په دې خلقو واړوم او دا طائف به د ده به صرف نوم پاتې شي، دې کې به بچی پاتې نه شي. و چې کله جبریل سلام دا الفاظ ولوستل نو حضور وجړل چې نه جبریل نه خیر دی که زه وویشتم دا قوم ما نه پېژني. زما د طرف نه مولا کریم ته دا پیغام یوسا چې یا الله دې په ما د کاڼو باران وکړه، ته پې د رحم باران وکړه. رحمت للعالمین لوی شان والا نبی دی. د مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارک مولا کریم فرمائی لا اقسم بهذا البلد محبوبا خام خاز قسم خرم پخار د مکی معظمی باندی
محبوب دا پی ولی قسم خرما پدے کے آب زمزم دی ند دی وجن دا پدے کے صفا مروا دا دا وجم ندا پدے کے کعبۃ اللہ دے دا وجم ندا پدے کے مقام ابراہیم دے دا وجم ندا پدے کے صفا مروا دا دا وجم ندا پدے کے عرفات دے دا وجم ندا پدے کے مزدلف دا وجم ندا مولا کریم آغس سبب دے چت بخار دمکی معظمی بانی قسم خوری مولا کریم فرمائی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ محبوبا د دې وجنه په باندې قسم خورم چې ته په دې ښار کې اوسېږې ته په ښار د مکې معظمې کې پیدا شوې او ته پکې اوسېږې نو ستا د وجې نه مې دې ستا په دا کلي قسم وي ستا د وجې نه مې دې ستا په دا کلي قسم وي آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گیگتا دا نبیان و امام راضی پکم کال چی دا مدینی منوری جانان پیدا کی گی دا موستا پالا ککی چی دا چاپکور کی نیاز بین بچے پیدا شی دا چاپکور کی چی نیاز بین بچے پیدا شی او کورنۍ لوی نو کورنۍ خلق په خوشحالي کوي کنه کوي ها کنه تاسو نه کوي خوشحالي کوي کنه څوک مټیان وروړي څوک خواږه وروړي څوک سره وروړي څوک الګ پیدا شوی دی جی خوشحالي په باندې کوي چې محبوب پیدا کېده مولا کریم په خپل محبوب په خپل خوشحالي کړی دا مولا کریم د سرور کونین په پیدائش باندې په خپل خوشحالي کړی دا خو دومره قدر کار دی چې زما ستا ماشوم پیدا شي مونږ په خواږه تقسیمو او چې کله محبوب علیہ السلام پیدا کېده نو الله د خواږو په ځای باندې په ټوله دنیا کې زنانو باندې ځوانان تقسیم کړي په کم کال چې د نبیانو امام تشریف راوړو په هغه کال باندې پټوله نړۍ کې پټوله دنیا کې پاغه کال په یو کور کې مجینې نو پیدا شوی هر زنانه له الله نارینه اولاد ور کړو دا د سرور کونین په پیدایش د خوشحالۍ یو اظهار دی پاغه کال باندې پټوله دنیا کې په یو کور کې مجینې نو پیدا شوی اللہ د ځوانانو باران کړو دا د سرور کونین دراتلو هغه خواږو چې الله العالمین په خپل بندگانو تقسیم کړل آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې کله د ما پغی کې د نبیانو امام پیدا شلو سرور کونین پیدا کی دوسرا زما د غیگ نه کشلو د مولا کریم په دربار کی سجدو لګولا اولا نشبدا د الله نبی په سجده باندې سر بسجود دے د الله نبی سر بسجود دے رنبش پدا د مولا کریم جل جلالو پا دربار کی سجد لگئی قربان د حضور د شان نشم پا نبی کی او پا عام سڑی کی خو فرق شتا کنا عام سڑی چی پیدا کی گی نمور بالمازہ کئی عام بچے چی پیدا کی گی مور د مانزه جوګنی مور د روجی جوګنی بیا چې بچه اوزی گئی بیا مور د مانزه آواز آنه گئی بیا مون نشی کوله روجا ماپ شی وطا
اولاد پر اتلو باندې کنه کنه بچي د اولاد پر اتلو باندې زنانا ناپاک شي کنه د مازه قابل نشي کنه آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کش کړه نو منم ګور کوم لک په خبرو دغه خپکهږي بنا جمعه ته مې چوډټ کیږي سوار کون د مدینی منوری د جانان بی فرمائی پساد در ربانی قسم خرما معنی میاشتی د مدینی منوری جانان پا وجود گرز ولده خو ما تا پا نهو میاش کی دیا اندازن للگی دلی چی زما پا وجود کی اولاشت دیکنا ہم طور سری پا اولاد بانی باردار کیگی وجود پدرنیگی د زنان تکالیف سے واقعی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زند حضور پرات لو پوشوی ما ند حضور پا پیدائش پوشوی ما ہامی زنان پا اولاد بالماد کیگی د مدینی منوری د جانان پرات لو بانی زما وجود بالماز شوی ندیا ارے تکبیر اللہ اکبر سلام یا رسول اللہ میلاد النبی اولیاء اولیاء اللہ حسیسہ ہے نبی گورے نبی وی ولی گورے ولی وی دا نبی نبوتم دا قرآن نثابت دے دا ولی ولایتم دا قرآن نثابت دے دا نبی موجزم دا قرآن نثابت دا دا ولی کرامتم دا قرآن نثابت دے والسترگی پٹوی لگ دا قرآن کریم پا آیات نبان استرگی اولگوا چی دا اللہ دا دوستانو مقام پی جنے عام بچے چی پیداشی دے مور نپی جنی دے مورو چی چاگیک توا چی خواخوری که نخوری آواز رانا گئے زمون پچساسو علاقو کی چی کم معشوم دا مور نے یتیم پاتی شی اکثر دا سکی کی کرنا مور وفات شی او بچے پاتی شی نو خلق چم گاون کی بیا زنانئی یا چاچی یا مامی غیقتا چی کرنا نو تو دا پا دیوی چی دو یتیمی ما دا مور دا مخ پل دا زده دینا پیدایم او بعضی وقت که مور جوندوی دا غیب پی ویم نا بعضی زنانا پی نوی نو بیا خلق سکی خلق ولا پوڈر روڑی یا ولا نور پی روڑی نو دی معشوم تا دا پتہ نلگی چیز دا مور پیس کما دا پردیس کما او که خپلس کما او که پوڈرس کما خو خورا کی خیٹی ساری بس تعلق کی خیٹی ساری خو چی سمیلو شی خدی چی سمیلو شی خدی نجی حلال او حرام معشوم پی جنی آواز رانا گئی دا میاشت معشوم دا کال معشوم دا دو کالو معشوم حلال و حرام پی جنی آدھے قرآن نا تپوز کشی عام سڑے خوی نا پی جنی نبی پی جنی کہ نہیں پی جنی سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام مورتا اللہ پڑھ کی القاوہ چولا ہے دا موسیٰ علیہ السلام موری تیدی دا بچے دریاب تا اغرزوا دا میں در سرواده دے چی دا بچے بدو بارستا پغی کی بیاسم لوما موسیٰ علیہ السلام ابی اولگی دا فرعون دا یاری نہیں موسیٰ علیہ السلام پا صندوق کی بن کر او دریاب کی جی دا خبر خو موردر کنم و دوری دلی ننی پا بیل رنگ کی وورا صندوق بو روان کشی اڑوئے غرشو چی دا فرعون پا کور ورا گئے
د فرعون په کور ورغی جی سکولو کا د الله نبی په کې اوپړه کېده د الله نبی په کې اوپړه کېده کلیم الله دې کنه جی ورکوټه سړی خو نه دی بس فرعون چغه قیاسم د ما بشي نشته دی مزم چې مال خدای زوی راک موسی علیہ السلام غیږ کې راواخست فرعون یو زنانه راوسته موسی علیہ السلام هغه زنانه خواته واچو موسی علیہ السلام دغه خوا نه خوړه بلې ولا راوسته اواز رانغه بس تاسو ډاټه کې وکړئ چې نه خوړه بدا به دا خو ویل شي لسمه ولا راوسته شلمه ولا راوسته سلمه ولا راوسته په کلی کې زنانه ستړي شوي د یو زنانه پې نه خوړل وجه صدا قرآن کریم کی رب العزت فرمائی وحرم علیہ المراضع ما پا موسیٰ علیہ السلام دا پردو میاندو پی خوڑل حرام کریو چه تبا دا پردی مور پی تبا دا پردی مور پی قربان دا پیغمبرانو دا شان نشم فرعون یو زنانه راوستا او موسی علیہ السلام خوا نه خوړه فرعون ته دا پیغام راغی د موسی علیہ السلام د مور تذکره وته شوګه ته خو پته نه چې د مور ده وې سیب دلته یو زنانه د هغې د سینې پی خواږه دي ولې به خواږني چې د شانه پیغمبر پیدا شي الله اکبر د پیغمبر برخه خواږه وي که نه وي په کومه سینه کې چې د پیغمبر د پاره پی پیدا کیږي سبحان الله هغه مور به څومره بختوره فرعون د موسی علیہ السلام په مور پسې زنانه ولېږلې مور ولا راوستا چې داسې وکتل یا الله ستا د قدرت نه لوګی شم څومره ښایسته وعدې دي څومره رښتینې وعدې دي موسی علیہ السلام چې غېږ ته واچو او خپل سینه مبارک ولور که موسی علیہ السلام د مور خوا واخستا آواز د محبت رانغه عام سره حلال او حرام لس کاله پوری نه پیجنی د الله نبی د مور په غېږه کې خپل مور پیجنی چې دا مور خپل ده او دا پردی ده دا مور خپل ده موتا چې ما عقید جان فرمای چې ماشوم د 9 کالو شي نو د مازه ترغیب وتوکا او چې د 10 کالو شي نو بیا ولا زورونه ورکوا بیا ولا چې کلمونه کې زورونه ورکوا په خبر خو به پويږي قربان د الله د نبیانو نشما عیسی علیہ السلام پزانگو کی دے دا پینزو رزو دے یاد لسو رزو دے آواز کئی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ مالا انجیل را کرے دے اللہ ز نبی گرزول ما وأوصانی بالصلاة والزکاة اللہ ما تا پا مازو پا زکاة بانے امر کڑے دے زانگو کی دے سوئی ما تا اللہ پا مازو پا زکاة زا اللہ نبی گرزولے مالا اللہ انجیل را کڑے دے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا اللہ ز نبی گرزولے ما عیسیٰ علیہ السلام زانگو کی وی ز نبی ما او د حضور امتی وی نه تر سلویختو کالو پوری حضور پیغمبر نو تر سلویختو کالو پوری حضور پیغمبر نو عام سڑیو منگ سنیان ویو نا حضور اگا وقت کے پیغمبرو چلا آدم علیہ السلام پیدام نہ دے سرور کونین پہاگ وقت کے پیغمبر دے
चला आदम अलैहिस्सलाम वजूद तैयार शर्म दे दे आदम अलैहिस्सलाम वजूद द रूह पर इंतजार दे हुजूर फरमाई ज आगे वक्त के नबी उमा आगे वक्त के नबी उमा दा बेला खबर अदा कि गार हेरा के दमख न सादर लरे ख पगार हेरा के दमख न सादर लरे क हाय हाय बाबा माई मख्त पजवर जीर कतिली नो चे मख प कफन पड़श अरमान रागे आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई सरवर कौन आशिकान हो रही आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई पदे के में सर बाबा रागे अब्दुल मुत्तलिब रागे माता वही आमिनी वर लरिका आमिनी वर लरिका बाबा संगर आली वही बशीज पहरम शरीफ की वलाड़ुमा मानंदा अल्लाह को पसजद बांदिली दले दे आमिना बेवत फरमाई सर बाबा ता काबतुल्लाह पसजदली दले दे मानन पखबुल कूर की रसूलुल्लाह पसजदली दले दे पस मका मका वरत यादुम पासमान की वरत यादुमा छिलार ला मकान ताला मकान की वरत यादुमा औप बैतुल्लाह दनुर शुगली खरे वरीदी दहरम लड़े लड़े मुनारी दे दहरम लड़े लड़े मुनारी दे तबैतुल्लाह दनुर शुगली खरे वरीदी दहरम लड़े लड़े मुनारी दे दहरम लड़े लड़े मुनारे दे काबतुल्लाह दे दखदे कोरा दे मजेदार गिला पितूरा मुनवर तकी गिलुर पलोरा सुभान अल्लाह मुनवर तकी गिलुर पलोरा नखड़ो नाराख कुल किए दमकी गुरुना डराख कुल की नमदारी दी दहरम लड़े लड़े मुनारी दी दहरम लड़े औ पबैतुल्लाह दनुर शुगली खरे वरी दे दहरम लड़े लड़े मुनारे दे दहरम लड़े लड़े मुनारे दे सुभान अल्लाह बारा शोरो शोरो दख दे दनूर दे सुभान अल्लाह फजल दरब गनी गफूर दे दाम खा मखतूर द हुजूर दे काबतुल्लाह दे दख दे कोर बारान बारान दे प्रिद नूर दाम खा मखतूर द हुजूर दनरो खजोदा जड़ा नस्तर गिसरी दी दहरम लड़े लड़े मुनारी दी दहरम लड़े शिकमशकान गए दहरम लड़े लड़े मुनारे दे पबैतुल्लाह दनुर शुगली खरे वरे दे दहरम लड़े
मुल्तज़िम सरा पख्वा के वड़ा बखना दुआ के मंडिक्री ख्वन सफा मरवा के द मोहब्बत हवा नहीं रागले द मुल्तज़िम सरा पख्वा के वड़ा बखना दुआ के मंडिक्री ख्वन सफा मरवा के सुभान अल्लाह या ताज कोल दलत दबी हाजिरी दे दहरम लड़े लड़े मुनारे दे दहरम लड़े लड़े बैतुल्लाह दनुर शुगली खरे वरे दे दहरम लड़े चिद शाह जाना दे गोए दहरम लड़े गुलाम ज़यमानी सतवाल हरम की पोर तमिश ख्याल काराश मस्जिद बिलाल काराश मस्जिद बिलाल दमकी खुरना दमकी खुरना राख्तुल की नंदारी दे दहरम लड़े दहरम लड़े बैतुल्लाह दनुर शुगली खरे वरे दे दहरम लड़े लड़े हगा गुली ची गुलाम दर न शर्मीगी हागा हुस्न खूबान दर न शर्मीगी छिदना खंदा दे राशि पसरो लबो जन्नतुन की रिदवान दर न शर्मेगे हजामत फकीर हागा बादशाही छिदज़म की बादशाह दर न शर्मेगी छिद ज़ुल्फ़ी छिद ज़ुल्फ़े 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 छिद ज़ुल्फ़ी छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़ी छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़ी छिद ज़ुल्फ़े छिद ज़ुल्फ़ी छिद ज़ुल्फ़ी छिद ज़ुल्फ़ी بجبين كالأخواريشي هم اختلي دكين عندر نشرميجي زدي زار شما دا تورسترغو يارا چه دسترغو خاوندا اندر نشرميجي پجاما पजामद फकीर हागा बादशाही के दज़म की बादशाह अंदर न शर्मीगी हवाड़ा जब जिस्ता सना सिफत करी द हसीन सी ज़ुबान अंदर न शर्मीगी राज़े गुनोरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आमीन रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई
मा सरवरी को नेन पगी किरावा खस्त माता आवाज शुलू आमिनी बीबी मोहम्मद नाम पिकीदा द्वेम खबर दादा चे बगैर द हलीमीन बेबल चालन वर कवी बगैर द हलीमीन बेबल चालन वर कवी द बनु साद द कबीले न बहर काल जनान रातली मकीम व जमील बरातली द अरब माशुमानान बेजार सरबूतल अगील बेद अखबुल सिनो पैवर कूलो तोजी से अगील बेद अखबुल सिनो पैवर कवल तोजी से मत गोरे दमा तवज्जो बना खराब हो गए सवारी कौन ताजदार हरम डिर फसीह व बलीगो हुजूर मुबारक डिर फसीह और बलीगो चावर तवेल वली दुमरा फसीह व बलीगी वही माँ पर देहातों के वक्त कड़े माद हलीमी अबई पैस के ली दी अल्लाह माद हलीमी भी पैस के ली दी जनाना बारात लिली दारब माशुमानान बे बोतल हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई ज़त्व काल पर लपसीरा गलियुमा ज़डीर गरीबों मा माल बचा माशुमानान नरा कवई दारजुमंद जिसे वसे कल वसे वफा शेवे दे कल कल ची खबर लाराशम नडीर गमजन शमा जामन को रेडीर ख्वागी कुछ नसी पैदाशी नसीब्याद जामन न ख्वागी सरवारी कौनेन योरी पगीगा की हसनेन की नूलियू पयो पतुल मुबारकी हजरत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु नास्तो पबलबान हुसैन नास्तो द्वारे वसीदी हुजूर मुबारक कल यौन से पमखबान खुलई कलबल बचे पन मखबान खुलई कल यौरा पूर तकई कलबल रापूर तकई हुजूर पगीगा पूरी निशी पदी की जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे महबूबा मौला करीम फरमाई ध्वगुलु न दर सरदियो गुल पकी माल राका यो गुल पकी माल राक संगति द्वाड़गी की निवली दी अक़ैदो जिहान वो तो फरमल जिब्रीला ददे प बदल किसवे वर कुम ज़्वे दिरान वाखली खुन से दिरान नाखली कज़मा बचे वफाशिज बजान माँ हौकन वसे में वफाशिन ज़मा फातवी में बीबी बजाड़ी ज़ख्पल गम बर्दाश्त को ले शम खुद बचई गम नशम बर्दाश्त को ले हुजूर ला खबर रागे या रसूल अल्लाह स्ताद बची द इब्राहिम शाहजाद जन कदन दे सरवर कौनेन कूर तराग खबल बचे पगी किरावा खस्त हुजूर व तो उजड़ल द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पगी की बची सल गई वगली हुजूर भी जड़ल
آقا دو جہان ته صحابو فرمایل محبوبا مونږ د جړا نه من کېو په خپل جاړي حضور فرمایل ما داسې جړا نه څوک منې کړي دي څنګه چې زه جاړم زما زړه غوس شه د زړه پوټۍ مې غوسه شوه آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نور لسورت سرواری کون ما سرو پدی کی ناگہاند منکلی تزنا نرالی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پدغ کال زرا روان شما خدا کے دو کالو نمی دا کال نورم سختو دیر غریبی وا زنانو بچو بمی اغیل بمی یو روٹی پخ گسارو ما خام بمی وط رسولا او چی کل بمی بچی مارو شز بپٹو وط ما ببہر واخ خوڑل دمر ما کر غریبی وا ما بدونو پانے خوڑی ما تاواز شحلیمی نور دونو پانے مخرم کی معظمی تلعرشا دا نبیانو امام پیدا شده زد دوارو جہان دولت تال در کوبا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی زرا روان شلما دا سرور کونین کلی ترا روان شم پدغ کال مالا اللہ پل بشیم را کرو خدا غربت دا وجی نظما پسینو کی پینو ما تا دی بچی پر طول لارو جڑل اللہ خوراکونا او بچی را تا جڑل مکی معظمی تو رسیدم زنانا مخیل رالی زما سورلی کمزوری وا زنانا مخیل رالی ما ویزا حالی میں دا با دی درم کال شی چی تش جولی بلاڑا شی ما چی زنانولی دن ما خودی تا لاس بورتا کچی مولا گوری دا پیرا میں تش واپس نکی ما پوری بدکلی تور سر خان دی چی حلیمہ دا اولاد ساتلو قابل ندا خپل بچی پاخیر نشی مڑولی پردی بچی راولی تو زمان غربت خودتا تا معلوم دے سبحان اللہ حلیمہ بھئی فرمائی زچی حرم مکی معظمی ترانه نوتم ما تا پوستو که دلتا ما شمانان شتک لار ختم شل زنانه یوڑل چاراتوی چی دلتا یو شہزادہ پاتے دے یو دل بیا سبحان اللہ ہوئے ماوی کم دے کی دے راتوی پا دی حرم شریف کی نکا ناستے عبدالمطلب ناستے طول اختیار دے سر دے حرم شریف تداخل شم عبدالمطلب سے زد بن استاد دا قبیلیم زنانا واپس شا دا سے دیر زنانا رزی زد بن استادم و زد بن استادم
زه خپل مسیح شالم نه ورکوم، زه د حلیمې په انتظار یم. الله اکبر وایې، زه د حلیمې په انتظار یم. ما ټینګور ویلی دي چې کله حضور پیدا شم ما ته د حلیمې نوم اخیستی شوی دی. زه د حلیمې په انتظار یم. حلیمې به یې ورته وفرمیل زه حلیمه یمه، سبحان الله. زه حلیمه سعدیه یمه، زه حلیمه سعدیه یمه. عبدالمطلب صاحب د حرم شریف نه راپاڅېد او حلیمه به یې روانه کړه. دغه دی د سرور کونین دروازې له یې راوسته، سبحان الله. د نبیانو د امام کوڅې له یې راوسته. ها د دواړو جهانو بادشاہ دربار ته یې راوسته. حلیمه به یې فرمایي چې زه کور ته ننوتم، په کور کې حالات بدلو، نقشه بدله وه. د ننه ورغلم، حضور مبارک اسمان طرف ته چشمانو چت کړي او د خپله ګوته مبارکې خوله کې نیولې وه. حلیمه به یې فرمایي زه په حضور ورښکته شم، ما ښکل که حضور مبارک مې ښکل که. عقاید و جهان چې ما ته وکته مسکی شه. आमे हालिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाई सवारी कौनैन में चिकल लगी की रापूर तको पवजूद की मिज़वानी राला पवजूद की मिमोज आगे द्वार सिनी मुबारकी मिद पयो नड किशवले मने कन मने 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 हलीमा भाई फरमाइश मा हुजूर रापोर था यो दम में वजूद की पयो मोजो अहलो मुतवजी है स्टडी खोने दा गुलागुंड रबील अव्वल न प्रोते जमा पसर दर्श दा गुलागुंड म्याश प्रता दा दा पर हो कमाल खान वाला कमाल कर द हुजूर तस्करा पक रवाना दा हाँ रिश्ते हुए अकम कुसु की ची हुजूर कदमुन आकस्ती अगर कुसी सुमरा खेस्ते दी हाँ पाव कुसु बाने दौरा दी शपक्षल रहमत वरीगी अकायद जहान को हुदूद हरम के पैदा शवे देखना हाँ गुलाबी सबसे हुदूद हरम के दीजिए 50 से तस्बा कहते नहीं अल्लाह ने जमुन बार बार नसीब की शाह अमीन खुदा बुझे पक्कम कुसो के चोसो शपक्षल रहमत दाबम दा शाह कुसी वे कना अल्लाह अल्लाह दादा सरवर कौनैन कुसी दी हलीमा भाई फरमाइश कला मा हुजूर आवागस्त आमिनी बीबी दोटी की उक दखल हुजूर ता कि बचिया अल्लाह दे जमा पजुन बिया मक्के मुअज्जमे तरा वाला नारे तकबीर नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी बशिया अल्लाह दे जमा पजुन बिया मक्के मुअज्जमे तरा वाला دا تپوس د مور نو که چې کله ته بچی جدا شي هم شړی نه به تپوس نه کې دا سیده دا پته اوس هغه چاته لګي چې کوم دی اور بلیږي ذاکر څومره خاموش دی بچی په غم برداشت کوي
خو د بچي نیکه م ژاړي او د نیکه پلار م ژاړي. الله اکبر وای. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ د غیږ نه حضور مبارک رخصت شو. حلیمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي ما د دواړو جانو سردار غیږ کې واخسته. اوه بهار راغی، هوا باندې بهار راغی، بهار. آمینہ بھائی فرمائی زه چې په سورلۍ کېناستم سورلۍ پاسېده او د دغه ځای نه سورلۍ ودانګل. هغه قافله چې یو سوه روز ما له مخې له راغلې وه مخکې په لږ ساعت کې د ټولې قافلې نه وړاندې شوم. د ټولې قافلې نه ما له زنانه آواز راکړه حلیمې ودرېږه، حلیمې ودرېږه، ودرېږه. دا ستا په غېږ کې څه دي چې تر اسمانه ته رڼا اوچتېږي؟ ما ورته ویل دا د نبیانو امام دی. سورلۍ کې ډېر زور نه دی پیدا شوی. ما ورته چې دا ناست دی دا د زور دی. حلیمه رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زه چې کور ته لاړم د نبیانو امام مې ځان سره کور ته بوتللو. تشریف فرما شلو قاسالی وا بارانونه نو شوي گیاګانې نه وې څاروي به اکثر اوږي راتلل پسینو کې پینو کور کې چیلې ولاړې وي پی پکینو. ما د مدینې منورې جانان چې کور ته راوستلو او د حضور مبارک دا لاس مبارک مې راښکاره کړلو او دا ما کمی چیلې تو کمی بیزي ته په شا راښکلی دی. هاغه بیزه بیا تر ژونده پورې ما کره د پیو نه اوچه شوې نه وه. وای سبحان الله وایې منی آواز رانغی لږ متوجه شه، لږ متوجه شه. یو ګیلاس اوبه، یو چون اوبه صحابه 1500 دي، اوبه یو چون دي. حضور په ګیلاس کې خو د موجو والو 1500 صحابه کرام په اوبو ماړه شول، څاروي ماړه شول، صحابو مشکونه ډک کړل. صحابي نه تپوس کېږي تاسو څو کسان یې؟ هغوی هم خو 1500 خو حضور مبارک چې په اوبو کې لاس مبارک کې ښیو که موږ 1,00,000 کسان هم وی نو اوبه نه ختمېدې. په خبره پوهېږئ؟ خدای دې زموږ یاران نه کړي. هاي هاي زموږ هغه یاران دي چې د حضور یاران دي. د حضور دشمنان وي زموږ په شانتې دي. د حضور دشمن وي د شیطان یاران دي. اوس خبره ټیک کا خو مولانا صاحب دا نه چې زموږ یاران دي، هغوی یاران د شیطان یاران یې یادو. په خبره پوهېږئ؟ د ما په شانتې دی، حضور زموږ په شانتې دی. کفارو ته وی انا بشر مثلکم او صحابو ته فرمایل ایکم مثلی. تاسو کې څوک زما په شانتې دی؟ نو کفار بوتی ته زموږ په شان بشری او صحابو بوتی محبوب بے مثل و بے نظیرې بے مثلا. نو صحابه مومن کې او کافر کې دا فرق دی چې کافر چې د ما په شانتې دی او مومن سوی بے مثل دی. مومن سوی بے مثل دی.
نه د پشان پیدا شوی دی اواز رانغی نه به پیدا شي الله دې موږ او تاسو د دغه خلکو نو ساتي او دغه خلک اکثر سپینو جامو کې ګرځي دغه خلک اکثر سپینو جامو کې ګرځي او کنه پیژندې نو اکثر پنډۍ ښکاري او د سټ نه یو لنګه پړې تاوي بس د دوه خبرونه به پیژنې یو به هر وخت او بخور ته بډي والی بخور ته ته به دې او بخور ل روان دي مال ورځ مخې راغله کې مې دا پرتګ د خپل کې پر دې ده مې معلومي کې دا چې کمیس خپل او پرتګ د نوسی راوړې دومره باندې ظالما چې دومره پیمنه خو جنگي واچو کنه نیکر واچو نو ځنی ګرمۍ خبره باندې حواله کی کنه ټول دې پندونه راوړو چې پندای بربندې کې دین د یار په محبت کې دی دین د عقاید جهان په محبت کې دی مغز قرآن روح ایمان جان دین د موستا په قرآن ایمان دی او دین اسلام زمون مذهب دی قرآن زمون منشور دی زمون دستور دی په الله زمون ایمان دی مذهب مو دین اسلام دی کته دا وی چې قرآن څه وای ایمان څه وای دین څه وای تو علامہ اقبال سے فرمائی ہست حب رحمت للعالمین کو دا قرآن مغزان پویول غوارے او دا ایمان پخوگو زان پویول غوارے او دا دین اسلام نزان خبر والغوارے ہست حب رحمت للعالمین اگا دا حضور محبت تے اگا اللہ دی زمون کو استاد محبت نصیب دا کله دی الله په خپل دوستۍ رنگ کی اور زمن نجی سے دی خدای په دی خپل خاندانو په دی خپل بچو ډېر خوشاله کی زم دا د برکات دي چې نن دا کله بچته دا د مشروالي خاطر دی بچا صاحب تاسو دا خبره کوله کنه پلارا چې ټول کمال در زمن نجی صاحب دی عمر بادشاہ صاحب دا مشران دی خدای زموږ د مخ نه ناخوا کوي د دې دا سورې دی الله العالمین تاسو په سر القائم او دائم لري بختي روان صاحب د علاقې سره آشنا کړي ما او دا د حقیقت و مرزومن صاحب چې د علاقې ته زرا ما دا ګام راوګت ک نو شهریار بادشاہ او بختي روان په دې کې مرکزی کردار ادا کړي دي او تم راغلې کنه یاد دي شي دا ذاکرم زما جمعه تر راغلو نو دراته چې د بچي وفا شوی دی او د والد صاحب د سعودي نه راغلی دی به زبم دردم که خیری خدای مو نور د غم او ساته امین پې ووایې حلیمه رضی الله تعالی عنها فرمائی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما پگی کلوئی دلو زانگو مبارک کی میوا چولو تاسو بھی لا تاسو بھی لفظ آیا سبحان اللہ دیتا موائی چی دی موائی سبحان اللہ زانگو مبارک کی میوا چولو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما زانگو د جوٹا ورکڑلا زانگو کی زنگی دی سپین مخدی زانی دو زانگو سپین مخدی زانی دو رو رو چلوئی دے رحمت راوری دو رو د چا جانا دی وای رو رو چلوئی دی مکہ ام القرآن کی دلوی رحمت
बारान शो बकौल द अब्दुल्ला की दस्तूर चारागान शो हुरानी खंदी दी हुरा शैतान बजानी दो ना 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 दस से बना हुए गुलाम यूसुफ से ते तो चुप मोहब्बत आवाज रा की माला संग आवाज बना कवे आवाज राना गए दस आवाज बना कवे चरा रवान का लक खैरी ब्या रबीउल अव्वल के दिल तराशिब इंशाअल्लाह अजीज हुरानी खंदी दी हुरा शैतान बजाने दो रो रो चिलोए दे रहमत रावारे दो रो रो चिलोए दे या बल्ला ज़ीरे वरकुम जंगल क्यों नू बूटो वेल डन खूब जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा या बल्ला ज़ीरे वरको जंगल क्यों नू बूटो स्वर ले अल्लाह ज़रगुन को पाशाड़ू नू गाटो पज़मा कदामा की पज़मा स्वर ले उठो की दो पज़मा स्वर ले उठो की दो रो रो चिलोए दे रहमत यो आवाज बाने बवाए रो रो चिलोए दे नन में ना साप मख दिलदार आगे पहजरान जपलिजड़ में बहार लागे यो ब्रेखनावा चिमितिर तर नजर श्वा या मुश्किल देख में दगा करार लागे ज़बखौरी 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 बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही सुन्नत जमीउ खिस्वालिही सल्लु अलैहि व आलिही ज़बखौरी ज़बखौरी दलहद जान न गुजार कम कमेरा सा पाशना प मजार आगे तोल जहान बयदयो सरलुगे कम कपलास में दजुल्फ यो तार आगे दजड़ो गखी मिल मस्या बावर लवर कमा यार दलूरी कलरे बार आगे हे टोल ज्वंदुन में सदक दहग चाशा कचा जीरे रालरा कचियार लागे टोल ज्वंदुन में सदक दहग चाशा कचा जीरे रालरा कचियार लागे जो हसीन पसर माल की सारी गमा कमी मखलद मिनी बाजार लागे राजी मलाइकान दीदन तद जानान राजी मलाइकान
वही राजी मलाइकान दीदन तद जानान राजी वही दीदन तद जानान दीदन तद जानान दीदन तद जानान 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 राजी मला दीदन तद जानान राजी दमकी खार रणा रणा शो पैदा द गुलू गुलू शहीन शाशो पैदा द गुलू शहीन शाशो बखरा बेदार शुदा शमद खानदान राजी मलाइका ओ आवाज बानी राजी मलाइका वही राजी मलाइका द आमिनी पकुर बलीगी चरागान राजी पहर तरफ तरफ जलवी ख्वरीशी द मरहबा मरहबा चिगनारी शे वही द मरहबा चिगनारे शे और औरी तशरीफ द मकी खार तकदर दान राजी मला वही राजी मलाइकान वही राजी मला वही दीदन तद जानान दीदन तद जानान दीदन तद जानान 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 राजी बुतान काबा की शुनसकूरा मड़प फारस फारस की शुरूरा मड़प फारस की शुरूरा औदा गम गोगा शोला पकूर की दशैतान राजी वही राजी मलाइकान दीदन तद जानान राजी बीबी मरियम बीबी हवा रागला हम आसिया बीबी सारा रागला हम आसिया बीबी सारा रागला औ द आमिनी की तराजी वरदासमान राजी वही राजी मला वही राजी मलाइकान वही राजी मलाइका द अब्दुल्लाह दस्तूर गुतूर रागे द आमिनी दजुड़ टकूर रागे हसीन अस्ताकुले हुजूर रागे ओ हसीन अस्ताकुले हुजूर रागे दपा कल्ला दलूरी लू युशान राजी मला वही राजी मला
وی راضی ملائکان دیدن تدا جانانا یو خبر کوم او به محفل خاتمه ورکو صرف یو خبر یو تاسو هم خو جوش او خروش کیږي خو خبره چې خوان کې پاتې شي نو ډیره خوان کوي خبره چې خوان کې پاتې شي ډیر خوان کوي دا چې تاسو دا ولول یو زبس کوم نو خوان کوي کله څنګه دی جی یو خبرو کوم اجازه ته یو لس منټه ټیم باخلم صحیح ده حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ویزد شبی یوش پملاستوما حضور مبارک میں خواتا چھولے دے یو کٹ کے زد حضور سرم لاستا ماں بل کٹ کی شیما بی بیم لاستا دا بل کٹ کے میں خاون لاس دے بل کٹ کے میں نور بچی ملاس دی نیمش بدور لور شلو ماد الاولاد کمری ورچی کلو شلو زپاغی را بیدار شما سگورم کمری تیو بی زرعن نوتا دا بی زرعن نوتا سیرت مصطفیٰ کے علامہ عبدالعزیز نقشبندی رحمت اللہ علیہ لکلی دی دو جلد کتاب دی سیرت مصطفیٰ باندی لکل شویرے بی زرعن نوتا لا اول زما د خاون پالنگ للاړلا ال د یو شی بیسار شو دا غنرا روان شو بیا مې د بچو پالنگ للاړا ال تکی سار نشو دا غنرا روان شو زما پالنگ للاړا زدی بیزی تا دسترگو دا بڑو دلانی گورما دا بیزارا لزما پغی کی دو کونو سردار آرام کولو اول راغ زما حضور مبارک نے کو کئی واقستلا زما حضور اخکل کرلو زما حضور اخکل کرلو بیاد حضور قدمون لرالا دا خپل سر مبارکی د حضور په قدمونو کې خود لو سحر چې زرا بیدار شما خاون را پاسولو پاسی کا خاوندا زما پکی کی چی ما کم ما شمیل مراو سیرے زما دا کور زناور پد من شیوی دی زناورو پیجند چی دا اللہ نبی دے آواز رانا گئے بیام آواز رانا گئے کانو پیجند چی دا اللہ نبی دے بوٹو پیجند انسانانو پیجند ملائکو پیجند پیریانو پیجند او ابو جہل نہیں پیجند فرق شتا کرنا ہاں وسم دې معاشره کې خلک شته چې د ابو جهل اولاد دی هغه نه پیژني موږ یې پیژنو د ابو جهل اولاد اوس هم نه پیژني ها او موږ یې پیژنو چې د دواړو جهانو بادشاه دی د دواړو جهانو بادشاه دی حضور مبارک لوی انسان دی
تاسو لږ تاریخ ولټوئ. اوچ لرګې مسجد نبوي کې اوستن حنانه وته وي. دا د کجوري دغه نه دا ډډو تاسو ډډ وای کنه د کجوري ډډو جی حضور مبارک وته ډډه واهله ډډو حضور بوتا ډډه واهله په خبره پوهیږئ. دی حنانی چرته نو جړلی او چې کله هغه تور سره راغو سرور کونین له منبر جوړ ک خپل نوکر باندې ریاض مولانا سے متوجی ہے سبحان الله وای سبحان الله ویدار شاه بادشاہ سے نو خو مې وسته نه هم استاد نیکه تعریف کوم خپکهګم تاسو بابا دی او زمون آقا دی سبحان الله وای. حضور مبارک له منبر تیار شو چې منبر لا قائد جهان راغی نو حنانی وجړل. صحابه کرام فرمایي چې حضور منبر ته وخت جړه आवाज راتله چې خدای دا جاری څوک دا څوک جاری دا کې ګر چا پیره مکته چې حنانی ته مکتل حنانی کړي کی واهل حضور پسې جړل. ها کله چې حضور مبارک دنیا نه سفر وکړ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر جړل نو صدیق اکبر ورته ورځ وی چې عمره تاړو قلارېږي نه تاکي برداشت نشته. نو عمر ورته وی زه د حنانې نم کمزور شوم چې حنانې د حضور غم نه دی برداشت کړي. هغه بیا هم بختور و چې بڑا په جړا شو نو حضور ته غېږه چاپې رکھا ما له بس تسلی راکړي. بس کائنات کې داس انسان نه دی پیدا شوی. او زه کله کله دا خبره کوم چې دومره مهربان پیغمبر دی چې د حنانی غم نه دی برداشت کړي زما غم به څنګه برداشت کی چې د حنانی نه غیږ چا پیره کړي د امت نه بم غیږ چا پیره کوي د دې امت نه بم غیږ چا پیره کوي. او به ګوره دا به تو خیم دا به خدای خبر چرته پروتي ما او ډیر پهلوان دی ګوره ډیر پهلوان دی په امت ډیر مهربان دی ګوره د زور به تاسو ویني په غلو ورځ باندې که خیری. تاجدار حرم فرمای هر نبی له الله یو مخصوص دعا ورکړي وا او هر پیغمبر خپل دعا په دنیا کې استعمال کړي. زما صحابه زما اولاد زما امت ډیر سختۍ تیرې کې خو ماغه دعا په دنیا کې نه د استعمال کړي چې د میدان محشر تراشم الته به استعمالوم هلته به حضور خپل دعا استعمالوي. الہ العالمین دی دا کله دا وطن دا علاقہ خدا دی الہ العالمین خاد و آباد ولري. دا ملګرو فرمایش ته اصل کې زړی ځاستړې ما اصل مې ډېرې خبرې غواړي خو زه انسان یم کنه څنګه خیر دی یو کړی بو دوه ورته ویم یار زه ستړی شم کنه ستړی منډې ستا د خپو خورې بای ګلونو باندې ورنکما ستا د خپو ستا زنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خپو خورې بای ګلونو ستا زنګلونه په باغونو باندې ورنکما
ستا د خپو ستا د خپو خورې بای ګلونو ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان ستا د مکې نه قربان ستا د مدینې نه قربان دا به په ځمکو اسمانونو باندې ورنکما ستا د خپو ستا زنګلونه په باغونو باندې ورنکما ستا د خپو تپا احد مینا کوي احد پتا مینا کړی تپا احد مینا کوي احد پتا مینا کړی دا احد کانی بلالونو باندې ورنکما ستا د خپو ستا زنګلونه په باغونو باندې ستا د خپو خورې بای ګلونو ستا د خپو خورې بای ګلونو پتو دوش قربانی دولتانا پتو دوش گزاری دو قربانی دولتانا ستایو بلال بلخ کرنو باندی ورنکما ستا دخو خوف الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأولاده وخلفائه وأصحابه أجمعين بإخلاص مولا كريم تلاسونا پورتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث خدای حاضرین جمع بخا خدای حاضرین جمع بخا خدای حاضرین جمع بخا زمون مور و پلار بخا زمون د مور و پلار سلسله نسب بخا جميع امت دا قائد و جهان نارینا زنانو بخا ہر مشکل موسان کا بندی بیڑی مروان کا ددی کلی نارینو زنانو تا خیر ورکا یا اللہ زمون تور سر سر تور مکھی د دوارو جہانو حیا منصیب کے د دوارو جہانو پردم منصیب کے سمر ملمان راغلی دی یا اللہ د دارینو پا عزتون مالا مال کا خوشحالی والا ورکا عزتون والا ورکا رویدار شاہ باشا سیم کی دا علماء کرام راغلی دی الہ العالمین جل جلالہ تزنگ دا طول نرزا شاہ ذاکر اللہ سے بلا خدای خسته برخو کا کلی برخو ولو کا د دغه په بچی په بدل کې ولا خدای نور خسته خسته ځوانان ورکا پاینده ولا ورکا دا والدین په خوشاله کا والدین بیماران دي موږ ټول بیماران یو الله دې موږ ټول ته شفای کامله عاجله راکړي زستاسو ملما حق در باندې لرم کنه لرم ټول ماته په اخلاص دعا وکړي چې الله مال صحت راکړي ټول ته دعا وکړي ټول وایي خدای دې صحت درکړي تاسو
رب مو بے پردے مکا رب مو ہر مشکل آسان کا بندی بیڑائی مخدے روان کا بخت روان سے خدای دین و دنیا خیستہ کی ارزمن کا خدای دې په دې خپلو بچو خوشحاله کا اے ځوانانو تاسو زما ډېر عزت وکړو رب دې ستاسو عزت وکړي پر رب درانه شئ خدای مو د بدرنګ او بدنامي ورځې بچو ساته سره زما د بچو سره زما د خاندان سره د ستاسو د خاندان مو خدای حیا او پرده ساته مال او حال جیدادونو مرونو کې مخدای برکات واچوا د فیسبوک په لیکه باندې د نیټ په لیکه باندې ډېر دوستان زمونږ دا محفل ګوري خدای د دارینو خیر ولا ورکا خوشحاله ولا ورکا او کم ځوانان چې زمونږ دا محفل شیر کوي او نور خلکو ته اوري خدای دغه خلکو له مینه ورکا دا مناسب داسې نه کنه دا محبت خو خوريږي کنه الہ العالمین دې ستاسو دین او دنیا خسته کی عمر بادشاہ صاحب دې خدای ډېر خوشاله کی علي شاه بادشاہ صاحب دې غلام یوسف همدرد صاحب او دا مولانا صاحب جی محمد افضل خان رویدار شاه بادشاہ صاحب شهریار بادشاہ صاحب او د ارشد علی دی بخت روان دی ارزمن کاکا دی دا نور ګلو چې څومره راغلي نور نمونه نه راځي خدای مو دین او دنیا خیسته کا رب مو بے پردې مکا رب دې دله خیر درکړي او کوم ځوانان چې راغلي دي او اوس په سفر کوي واپسې به کوي دې ته بیا دعا وکړي چې خدای دې له ډېر خیر ورکړي په دې ملک کې دی الله امن راولي غوړي دې خدای ارزان کړي چینی دې خدای ارزان کړي اوړه دې خدای ارزان کړي دوایان دې خدای ارزان کړي الہ العالمین زموږ د رزق وسایل را پیدا کا په دې ملک کې امن راولا خوشحالی راولا سکون راولا خیر ټماټر دی ګرانی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد